که ښځې کوس نه درکوو نو دغه یو شی پرې وخورئ چې بیا درته ټوله شپه پښې اوچتې ونیسي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې هغه مېرمنې چې ډېر کوروالی نه کوي، تاسو کولی شئ له دغه یوې نسخې سره په ډېر کوروالي اموخته او عادت کړئ. د ښځو دوه مزاجه دي. داسې یو لومړی داسې ښځې دي چې هغه ډېر سیکس یا ډېر کوروالی خوښوي، خو ځینې بیا داسې ښځې دي چې هغه ډېر کوروالی نه خوښوي بلکې مینه او محبت ډېر خوښوي. خو د دغو ښځو لپاره چې مینه او محبت اکثره ډېرې ښځې کوي، ډېر کوروالی نه کوي، یو کار ورسره وکړئ چې کوروالی مو دوه چنده ښایسته او ښکلی شي. د اکثره خاوندانو یا نرانو یا نارینه‌و داسې ښځې وي چې کوروالی ډېر نه کوي، خو د دوی نران یا میړونه نارینه چې وي هغه ډېر کوروالي ته ضرورت لري او هر ځل یا هره شپه غواړي تر څو مېرمنې سره یو ځای شي، خو د مېرمنې اشتها یا هم داسې خواهش نه وي چې دوی ورسره کوروالی وکړي. د دې لپاره تاسو کولی شئ هم خپله دا نسخه استعمال کړئ او هم مېرمنې ته دا نسخه ورکړئ. هغه داسې چې کولی شئ تاسو لومړی پیاز، ادرک او شودې او د هغه ترڅنګ عسل ګبین ګډ کړئ. د دې هره فایده زه تاسو ته داسې وایم چې هر ځل پیاز موږ تاسو ته ځکه مخکې کوو ځکه چې پیاز او ادرک ډېر ګرم دي او هغه انسان چې په بدن کې شهوت ډېر کم وي یا شهوت نه راپارېږي او داسې مزاج یې کمزوری وي، کولی شي د پیاز او ادرکو څخه استفاده وکړي. د دې نسخې طریقه دا ده چې تاسو به لومړی دا طریقه په دې وخت کې استعمال کړئ. د شپې د 10 بجو څخه نیولې د شپې تر 2 بجو پورې دا نسخه استعمالولی شئ. نسخه په دې طریقه جوړیږي. لومړی ادرک راواخلئ، که چېرته تازه ادرک وي نو ډېره ښه ده او که هغه نه وي نو وچ ادرک حتما پیدا کړئ. تاسو کولی شئ وچ ادرک یا هم هغه تازه ادرک د ضرورت په اندازه تاسو واخلئ. دا به تاسو واخلئ او په ګیلاس کې به یې واچوئ. میده میده به یې کړئ، داسې میده میده کړئ چې د تاسو د کاشوغې یا هم د خوړلو ته باید جوړ اوسېږي. که څه هم ادرک باید لږ استعمال شي، یعنې که 100% وي نو باید 50% تاسو ادرک کړئ، 100% تاسو باید پیاز کړئ، د هغه ترڅنګ 100% باید تاسو عسل یا ګبین کړئ، ځکه چې دا دوه مادې چې دي دا ډېرې ترخې دي. د هغه په نسبت بیا ادرک چې دي تر ټولو زیات ترخه دي، یعنې 9% ادرک کړئ، 1% باید تاسو پیاز کړئ او د هغه ترڅنګ 1% باید تاسو عسل کړئ، یعنې اندازه 1% باید اوسېږي. د ادرکو اندازه باید کمه اوسېږي او د دې نورو دواړو باید اندازه پوره اوسېږي. تاسو کولی شئ لومړی ادرک میده میده کړئ، له هغه وروسته پیاز هم میده کړئ، اول ترې اوبه وباسئ، د اوبو نه وروسته پیاز هم پخپله راواخلئ او دا هم میده میده کړئ. دا تاسو شاتو سره واچوئ او په دواړو یې مکس کړئ. کله مو چې مکس کړئ دا تاسو کولی شئ وخورئ، په کاشوغه سره یې وخورئ، یعنې د شپې 10 بجې وخورئ او 2 بجې امتحان کړئ. تاسو به په ځان هېڅ نه پوهېږئ، داسې کوروالی به تاسو نه کېږي چې هېڅ به یې سوچ نه کوئ. دغه وروسته چې کله تاسو دا وخوړو نو تاسو کولی شئ له دې وروسته تاسو شوده یعنې هغه شیر پسې وڅکئ، ګرم یې کړئ، پاخه یې کړئ او بیا یې پسې وڅکئ، بیا یې 2 بجې امتحان وګورئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.